راشد خان د عمران خان شپږ دېرش کلن ریکارډ هم مات کړ. کوم ریکارډ یې مات کړ دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده افغانستان خپل ټیسټ لوبه د بنګلادیش څخه وګټله او په ډیر توپیر ورته ماته ورکړه. دوستانو لکه څنګه چې ما تیر ویډیوګان کې هم ویل چې افغانستان ډیر ریکارډونه په بنګلادیش باندې جوړ کړ. همداسې یو ویډیو ما جوړه کړې وه چې هغه استرالیا سره هم په ټیسټ سیالیو کې مساوي شو، یعنی استرالیا هم 3 ټیسټ لوبې کړې وې او 2 یې ګټلې وې. همداسې افغانستان هم 3 ټیسټ لوبې وکړې او 2 یې وګټله او یوه یې په انډیا بایلړې ده. نو دوستانو داسې ډېر ریکارډونه چې دي هغه افغانستان د بنګلادیش د لوبې ګټلو نه پس پرېښود. یوه غټ ریکارډ چې دی هغه دا دی چې عمران خان ریکارډ یې هم مات کړ. نو دغه ریکارډ چې و دوستانو د عمران خان په نوم په 1983 میلادي کال کې چې و کپټان د پاکستان کپټان او په یو ټیسټ کې یوه 50 والی او 10 وکټ یې اخیستې وې. دوستانو د هغې نه پس د استرالیا یو تګړه لوبغاړی ایلن بارډر چې و هغه په 1989 میلادي کال کې د عمران خان دغه ریکارډ مات کړ او د هغې نه پس بیا داسې کوم لوبغاړی پیدا نه شو چې د ایلن بورډر او د عمران خان ریکارډ مات کړي. نو دوستانو دا د نن راشد خان په 2019 میلادي کال کې دغه ریکارډ په خپل نوم کړ. دوستانو تاسو خپله ولیدله چې یوه 50 هم والی یعنی یوه 50 هم واخله او 11 وکټ یې واخیست چې یعنې دغه ریکارډ د عمران خان ریکارډ یې په خپل نوم کړ او دغه لوی نوم یې په خپل نامه باندې کړه. نو دوستانو که تاسو هم د راشد خان په دغه ریکارډ باندې خوشحال شوي او د راشد خان فین نو دغه ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.